बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته د ورډ پروګرام ځینې کمانډس چې موږ تاسو مخکې ویلو د هغې نه پاتې وروسته نور برخې دي موږ سره چې هغه به وایو اوس په نن ورځ لیکچر کې چې تېر لیکچرونو کې موږ تاسو ته د ورډ پروګرام د خلاصولو طریقه او د هغې د انوایرمنټ په اړه باندې خبرې کړي وو او بیا یو لیکچر بل هم اخیستی چې د په هوم ټیب کې د فونټ په ګروپ باندې موږ تاسو ته خبرې کړي وو. نو اوس راشو په کلیپ بورډ باندې تاسو ته دغه لیکچر رالو چې په کلیپ بورډ کې موږ سره کوم کمانډ شامل دي او څه کار او څه دنده لري دا ټول انشاءالله په دغه لیکچر کې به تاسو ته ویل کېږي. لومړی ګورئ زه راځم دلته څه لیکنه کوم لکه زه ورته وایم چې کمپیوټر په اړه زه یو څه لیکنه کوم او دا مې ورته ولیکه او انټر مې کړه. صحیح ده. زه دلته غواړم یو څه لیکنه نوره مو کومه خو د دې سایز به زه لږ وړوکی کړم پهله ځل کې. صحیح ده. لیکم چې رینډ او قوس شروع قوس بند لیکم انټر کوم دا څه پریکټس لپاره یو څه پاراګراف راته راکوي. صحیح ده. نو د دې څه دا لیکنه زیات دی زه دا سلیکټ کوم دغسې او د دې دا سایز لږ وړوکی کوم ورته. صحیح ده. ښه کله چې زه دغه ټکس راوالم ماته راکړي نو زه چې کله په کلیپ بورډ کې ګورم ما سره څو کمانډس دي کټ دی کاپي دی فارمیټ پوینټر دی او بل چې دی ما سره پیسټ دی. دغه څلور کمانډو باندې نن کار کوم. ګورئ کله چې تاسو یو څه سلیکټ کړئ دا به فعال شي دا دواړه کټ او کاپي. نو د کټ کولو لپاره باید تاسو راشئ کټ باندې کلیک وکړئ دا به کټ شي او غواړئ چې دلته یې پیسټ کړئ نو وګورئ زه دلته راځم کرسر مې دلته راوستو او پیسټ باندې مې کلیک کړه دا پیسټ شو دلته یعنې دغه ځینې راواخیستل شو دلته کېښودل شو دې ته کټ ویلی شي وایي. صحیح نو په دې شکل مونږ کولی شو یو ټکس راوالو د یو ځای څخه بل ځای ته ویشو. صحیح ده. او خو زه غواړم چې دغه ټکس چې ما اوس دلته کټ کړو دلته مې کېښو زه غواړم چې دا دلته هم راسره پاتې شو دلته یې هم راوړم. دا به څنګه کوو ګوره زه به دا ټکسټ انتخاب کړم کاپي به راوالم او را به شم دلته د لاین په آخر کې یو انټر وامه او را به شم پیسټ باندې به کلیک کوم. ګورئ دلته هم دا پاراګراف موجود دی او دلته هم شته دې ته هم کاپي ویلی شو چې یو کاپي راواخیست یو هلته پاتې شو بل کاپي ماته دلته راکړه. صحیح ده. نو د دې لپاره چې دی موږ شارټکټ هم لرو د کټ او کاپي لپاره پیسټ لپاره هم لرو چې هغه اوس به تاسو ته وایو. صحیح ده. زه راځم دغه بیرته ریورس کوم ورته یم چې دا کار شوی دا ماته کنټرول زیډ کار چې کنټرول زیډ څه کار کوي دا به هم تاسو ویل کېږي. ښه راځو دا د شارټکټ په واسطه تاسو ترسره کوم. لکه وګورئ دا ټکسټ مې انتخاب کړ په دې کمانډ باندې موس ودروئ تاسو وګورئ لیکل کېږي چې کنټرول کټ لپاره موږ چې دی شارټکټ لرو په قوس یا بریکټس کې لیکل شوي دي کنټرول پلس ایکس. کله چې یو ټکس انتخاب هم کنټرول ایکس ووامه دا به کټ شي. صحیح ده. زه غواړم چې دا به د سیکنډ پاراګراف په آخره کې پیسټ شي. صحیح ده. نو زه به کنټرول وي پریس کړم دا به ما سره پیسټ شي. ګورئ هغه فرسټ پاراګراف ما ترډ ته راوړلو د لومړي ځای نه درېیم پاراګراف کې مې دا پیسټ کړم. صحیح ده. دا نو کټ شو. صحیح ده. زه به دا کنټرول زیډ کړم چې دا پاراګراف بیرته خپل ځای ته لاړ شي. د دې لپاره یو زه بل اسانه لاره هم لرم. ګورئ کله چې تاسو یو پاراګراف انتخاب کړئ تاسو د ماوس په سم دلته انتخاب هم کړه ماوس کلیک ونیسئ او کاشه کې راوړئ دلته کوم ځای کې چې ستاسو خوښه یې هملته یې پرېږدئ. صحیح ده. لکه وګوره زه یې اخره کې پرېږدم ګوره هغې ځینې مې راواخیست دلته مې کېښود خو که بیرته زړه مې ووایي چې نه دا دلته د سیکنډ تھرډ ته وړم نو هر یو ځای چې تاسو ورته انتخاب کړئ همغه ځای ته به ځي. صحیح ده. نو تاسو په دغه طریقه کولی شئ د ماوس په واسطه هم یو څه کټ او کټ راواخلئ. صحیح ده. لکه وګورئ بیا یې درته کټ کوم. صحیح ده. دغه ځینه مې دلته راواخیستو. صحیح ده. خو دا د کاپي په شکل کاپي هم د دې اخیستلی شو. لکه وګورئ زه غواړم چې دا کاپي هم کړم لکه دا مې سلیکټ کړه دغه ځای کې ماوس دلته ودروم ګورئ د کاپي لپاره کنټرول سی شارټکټ لرو. نو کله چې تاسو کوم ټکسټ انتخاب کنټرول سی ووهئ رای به شي کوم ځای کې چې ستاسو کار دی کنټرول وي پریس کړئ دا به تاسو ته پیسټ شي دغلته کې. دا کار تاسو د ماوس په واسطه هم کولی شئ چې څنګه مو کټ ترسره کړئ که نه. زه دا کنټرول زیډ کوم راځم دا ټول سلیکټ کوم او کنټرول بټن د کیبورډ نه نیسم او دا ماوس په واسطه یې راکش کوم او دغلته یې پرېږدم. ګورئ کاپي شوه چې هلته هم کاپي پاتې دلته هم راغلی ده. صحیح ده. نو دا د موږ سره څه شی د کټ او کاپي ځینې عملونه چې موږ ترسره کړل تاسو څنګه کټ کولی شو او ټکسټ څنګه کاپي کولی شو دا ما تاسو ویل. بل فارمیټ پوینټر دی ما سره دا به څنګه څه کار کوي. ګورئ کله چې موس دې باندې ودرو ما ته وایي د دې شارټکټ دی کنټرول پلس شفټ پلس سی یعنی کاپي راخلي. صحیح ده. او کنټرول پلس شفټ پلس وی په واسطه پیسټ کېږي. فارمیټ پوینټر دا کار کوي چې کله تاسو یو ټکسټ ته فارمیټ ورکړئ لکه وګورئ زه دې ته فارمیټ ورکوم دا به لږ بورډ کوم
او را بشم دغسې لکه دا ما تاسو ویلې د کلر به ورکړم داسې ګرین کلر غوندې او د دې لپاره زه داسې یو فارمیټ فنټ راخلم صحیح ده دا فنټ مې راواخیسته دا لږ انډرلاین کومه هم دغه فارمیټ زما په کار دی لکه وګوره زه ما سره ته یو بل عنوان دی د موس په نوم باندې صحیح ده دا دلته ما سره شته بل دغلته کې ما سره بل یو عنوان دی دلته لیکمه چې کیبورډ په نوم باندې صحیح ده بل ما سره دلته یو بل عنوان دی د ټیچر په نوم باندې صحیح ده ټیچر په نوم باندې دلته یو بل عنوان لرم د سټوډنټ په نوم باندې صحیح ده دا ما سره شته نو ګورئ که چیرې دغه یو فارمیټ پینټر راخلم دغه فارمیټ زما په کار دی دلته هم په کار دی دې کې هم دی که هر یو عنوان کې مې په کار دی نو زه به څه کوم زه به راشم دا به سلیکټ کړم فارمیټ پینټر باندې به کلیک وکړم ګورئ موس سره دغه برس علامه به راشي تاسو په دې باندې کش کړئ ګورئ هماغه فارمیټ دلته کاپي شو صحیح ده نو تاسو کولی شئ ګورئ دا فارمیټ بیا راواخلئ بل دې عنوان باندې پیسټ کړئ سوري ما په دې ټیکسټ باندې هم پیسټ کړ نو زه راځم بیا سلیکټ کوم او فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم او ورته وایم چې دې باندې به اپلای کړم صحیح ده نو ګورئ ما سره دلته بل عنوان هم شته په دې باندې غواړم چې اپلای کړم نو دې باندې به دا به سلیکټ کړم فارمیټ پینټر باندې به کلیک وکړم او را به شم دلته په دې باندې به اپلای شي ګورئ دا ماته ډېره سخته ده هر ځل کې تقریبا موږ سره په یو کتاب کې حضورها او عنوانونه به وي که نه دا به څنګه ترسره کېږي نو هر ځل ته دلته راشي دا سلیکټ کې فارمیټ پینټر والا په دې باندې کش کړه دا خو ډېره ګرانه تمامېږي صحیح ده نو تاسو به څه وکړئ تاسو ته زه یو اسانه لاره تاسو ته ښیم تاسو به یو کار وکړئ چې دا به راواخلئ سلیکټ کې او بل به داسې وکړئ چې تاسو فارمیټ پینټر باندې ډبل کلیک وکړئ ګورئ برس راغلی په ماوس سره صحیح ده ګورئ په دې مې کش کړ صحیح ده او دا ما سره انتخاب شو صحیح ده ګورئ برس وس هم ورسره شته په دې هم کش کړه په دې عنوان باندې هم او په دې بل عنوان باندې هم په هر یو باندې چې ستاسو په کار وي په هغې باندې کولی شئ صحیح ده نو تاسو کولی شئ په دې واسطه باندې ورته د هر یو عنوان باندې اپلای کړئ په یو کلیک سره دلته ډبل کلیک به فارمیټ پینټر باندې به وکړئ هر چېرته چې ستاسو په کار وي په هغې باندې دا ماوس کش کړئ نو هغه فارمیټ به کاپي شي په دې ټیکسټ باندې به اپلای شي خو دا خو د ماوس په واسطه باندې موږ د څنګه د شارټکټ په واسطه دا اپلای کولی شو صحیح ده موږ ویلې وه که نه که چېرې ماوس ودرو ګورئ کنټرول پلس شفټ پلس سی د دې فارمیټ کاپي اخیستل کېږي د کنټرول پلس شفټ پلس وی په واسطه دا فارمیټ پیسټ کېږي صحیح ده نو زه راځم دلته دا انتخابوم کنټرول پلس شفټ پلس سی کاپي مې واخیسته صحیح ده نو زه راځم دلته په دې باندې ودرومه کنټرول پلس شفټ پلس وی باندې دا پیسټ کوم دلته مې په کار دی نو کنټرول پلس شفټ پلس وی صحیح ده هر ځای کې چې زما په کار و هلته زه دا اپلای کولی شم صحیح ده نو ګورئ کنټرول پلس شفټ پلس وی پریس کوم هر یو ځای کې ګورئ که چېرې دې پیراګراف کې زما په کار و کنټرول پلس شفټ پلس وی باندې پریس کوم دا ماته اپلای کېږي صحیح ده نو فارمیټ پینټر دغه کار کوي تاسو سره چې تاسو کولی شئ د یو ټیکسټ باندې چې تاسو کوم فارمیټ اپلای کړی وي هغه راواخلئ او په بل باندې اپلای کړئ صحیح ده نو دا موږ سره فارمیټ پینټر راځو بل به موږ سره څه وي زه به کنټرول زیډ کړم دا ټول صحیح ده او رای به شم ګورئ ما سره پیسټ سپیشل دی دلته صحیح ده پیسټ سپیشل څه کار کوي راځئ زه دغه ځینې نور عنوانونه دي دا ډیلیټ کوم صحیح ده دا لاندې دا ټول پاکوم یو عنوان ذاته پر دې یو پیراګراف سره صحیح ده ښه کله چې زه راشم دلته که نه دا ټول سلیکټ کړم او رای به شم کاپي به راوالم صحیح ده او پیسټ سپیشل باندې به کلیک وکړم صحیح ده پیسټ سپیشل کې ګورئ فرست موږ سره چې د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ دا د یو آبجیکټ په شکل ماته پیسټ کړه آبجیکټ په شکل څنګه راځئ چې تاسو زه دا پیسټ کوم صحیح ده اوکې کوم صحیح ده کاپي مې راواخیسته او پیسټ کوم صحیح ده چېرته کې پیسټ کوم ګورئ دلته ماته پیسټ شو صحیح ده که چیرې دې باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ دا به د یو آبجیکټ په شکل باندې وي بره پیسټ شوی دی صحیح ده نو ګورئ دا به د آبجیکټ په شکل وي کله چې تاسو ریسایز کولی شئ وړوکی غټ کولی هم شئ خو د دې به مطلب دا وي دا ټیکسټ به نه خرابېږي دې سره که تاسو دا وړوکی کوئ هم دا ټیکسټ به لاندې شرنک کېږي صحیح ده یعنې دا به ځان ایډجسټ کوي دغلته کې نو دا ټیکسټ به نه خرابېږي دا د یو آبجیکټ په شکل راغلی دی صحیح ده دا بیرته ډیلیټ کوم کنټرول د کیبورډ نه ډیلیټ بټن ووایي دا به تاسو ته ډیلیټ شي خو که چیرې دغه آبجیکټ تاسو لاندې غواړئ نو تاسو به څه وکړئ دا به سلیکټ کړئ کاپي به یې واخلئ او دغلته به لاندې کلیک وکړئ پیسټ سپیشل ته به راشئ ورته ووایئ چې دا ماته دغه آبجیکټ لاندې پیسټ کړه هر ځای کې ستاسو په کار کله کله به تاسو لیدلی وي که نه د آبجیکټ په شکل راغلی ځینې کتابونو کې به تاسو لیدلی وي صحیح ده نو تاسو هم ځان ته کولی شئ چې د یو ټیکسټ د آبجیکټ په شکل ځان ته داسې پیسټ کړئ صحیح ده دا و د پیسټ سپیشل کې د آبجیکټ په شکل یو ټیکسټ پیسټ کول دا مې ډیلیټ کړم ها
بیا دا سلیکټ کوم کاپی عالم راځي ګورئ ما سره دلته شی دی دلته لاندې کلیک کوم چې ما ته لاندې د پیسټ سپیشل ته راشي فارمیټډ ټیکسټ RTF صحیح ده ګورئ کله چې په دې باندې زه کلیک کوم اوکې کوم ګورئ سره کوم چې هغه ټیکسټ فارمیټ شوی دلته به ماته په هغه فارمیټ کې به راکول کېږي صحیح ده ټیکسټ فارمیټ سره به دلته کاپي کېږي دا د پیسټ سپیشل یو بل خوبي دی موږ سره صحیح ده دا به کنټرول زیډ کوم صحیح ده دا به ټول سلیکټ کوم کاپي به والم لاندې به کلیک کوم صحیح ده را به شم دلته پیسټ سپیشل ته نیکسټ موږ سره چې د انفارمیټډ ټیکسټ راته راکړه خو هغه فارمیټ چې دا لري هغه مه راکړه صحیح د ساده فارمیټ کې راته راکړه اوکې ګورئ دا فارمیټ دا دې سره فرق کوي ګورئ عنوان کې څه فارمیټ شته دې کې نشته صحیح ده نو دا موږ سره بغیر د فارمیټ چې تاسو کولی شو پیسټ کړئ ها زه راځم بیا دې نه یو کاپي عالم او لاندې مې یو کلیک وکړه او رالم پیسټ سپیشل ته ګورئ دلته چې دی پکچر د پکچر په شکل موږ ته دا پیسټ کړه صحیح ده زه راځم دا اوکې کوم ګورئ دا د پکچر په شکل اوس دی دا ماته د عکس په شکل راغلی دی که چیرې دا ریسایز کوم ګورئ دا ښه ځان ورسره کش کوي او مخکې اوبجیکټ په شکل چې موږ اخیستی و که نه که چیرې ما دا ریسایز کوو دا ټکسټ به لاندې راتله ځان به یې نه خرابو یعنې یو خپل کوالټي به یې له لاسه نه ورکوله خو دا د عکس په شکل دی څومره چې ریسایز کوي دې کې تغییر نه راځي خو دا یو بل سره نه وځي صحیح نو دې ته د عکس په شکل دی د اوبجیکټ او د عکس په منځ کې هم دا فرق دی ګورئ دا څومره ایکسپینډ کوم دا په خپله ورسره ایکسپینډ کېږي صحیح ده خو په اوبجیکټ کې به دا نه ایکسپینډ کېده دا ځای به زیاتېده خو که چیرې دا مې وړوکی کوو نو دا ټکسټ به لاندې شرنک لاندې راتله صحیح ده نو د دې دواړو ترمنځ همدغه فرق دی ښه رالم دې نه بیا یو کاپي واخیسته او پیسټ سپیشل ته رالمه ګورئ پیسټ سپیشل کې بل HTML فارمیټډ HTML فارمیټ دا کار کوي ګورئ ښه کله هم تاسو انټرنیټ باندې سرچ کوئ او راشي HTML فارمیټ کاپي راواخلئ او پیسټ سپیشل ته راشي چې HTML فارمیټ کې مې پکار دی نو څنګه چې په ویب سایټ کې هغه لیکنه شوې ده په هماغه طریقه هوبهو هماغسې تاسو درکوي صحیح ده خو دلته ما سره متاسفانه اوس انټرنیټ نشته نو زه نشم کولی چې انټرنیټ نه تاسو څه لیکنه راوالم او دلته پیسټ کړم خو مطلب دا زده کوئ چې HTML فارمیټ دا کار کوي چې کله هم تاسو د ویب سایټ نه یو څه ټکسټ راواخلئ او دلته پیسټ سپیشل ته راشئ او پیسټ کړئ نو هوبهو هماغه فارمیټ به تاسو درکوي چې ویب سایټ کې ورباندې اپلای شوی ده صحیح ده خو دلته به ما سره یو بل هم شته په پیسټ سپیشل کې که چیرې راشئ دلته وګورئ انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ مطلب څه مطلب دا چې کله تاسو د انټرنیټ د ویب سایټ نه کوم یو ټیکسټ را کاپي کوئ او دلته په دې انفارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دا ټیکسټ په ساده فارمیټ کې درکوي په HTML فارمیټ کې به نه درکوي څنګه چې تاسو داسې به ښکار لکه دا لیکنه تاسو په خپله کړې وي صحیح ده داسې فارمیټ کې تاسو درکوي نو د دې دواړو ترمنځ فرق هم دا دی چې HTML فارمیټ به تاسو ته د ویب سایټ په ویب سایټ کې چې ټکسټ څنګه فارمیټ شوی او څنګه لیکل شوی هماغه شکل درکوي خو په دې کې به په انفارمیټډ یونیکوډ ټکسټ کې به تاسو ته یوازې هغه ټکسټ درکوي په داسې ساده فارمیټ کې لکه چې تاسو په خپله په کمپیوټر کې ټایپ کړی صحیح ده نو دا موږ سره د کلیپ بورډ ګروپ په دې سیکشن کې موږ یوازې دغه څلور کمانډس باندې خبرې وکړې چې موږ سره پیسټ سپیشل هم موجود و نو تاسو وکولی شئ چې دغه کورس په دغه کورس کې موږ سره د کلیپ بورډ په سیکشن کې دا ویډیو وګورئ صحیح ده نو دا زموږ د نن ورځ درس چې تاسو ته موږ په کلیپ بورډ ګروپ باندې وړاندې کوم نو تاسو کولی شئ زموږ نور ویډیوګانې زموږ د یوټیوب په چینل باندې وګورئ دغه ویډیو که تاسو ته ګټور وي نو لایک او سبسکرایب حتمي وکړئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانې تاسو ته زر ورسیږي